درنو لیدونکو د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. نړۍ د مختلفو هیوادونو ترمنځ د ځمکې او یا د حدودو په سر د ډیری شمیر جنګونو شاهده پاتې شوې ده. دغه ځمکې د لانجمنو سیمو په نامه یادیږي. د داسې ډول ځمکو شمیر زیات دی، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په نړۍ کې داسې ځمکې هم شته دي چې څوک یې نه غواړي. دغه ځمکې د تیرا نیولیس په نامه یادیږي. دا یوه لاتیني اصطلاح ده چې معنی یې ده هغه ځمکه چې هیڅ دولت پورې اړه نه لري. درنو لیدونکو، اوس مهال په نړۍ کې د داسې ځمکو فقط 3 مثالونه موندلی شو. که غواړئ په دې اړه پوره معلومات ترلاسه کړئ نو دغه ویډیو در سره تر پایه وګورئ. لومړی مثال راخلو. لومړی ځمکه د مصر او سودان ترمنځ دغه سیمه ده چې بئر طویل نومیږي. پر دغه ځمکې نه سودان او نه هم مصر اعتراف کوي. مګر ولې؟ خبره څه ده؟ راځئ چې د تاریخ شاته دورو ته ور وګرځو. د 19مې پیړۍ په وروستیو کې برطانیې د سودان او مصر خاوره اشغال کړه. دواړه د برطانیې د امپراتورۍ برخه ګڼل کېدل. په 1899 میلادي کال کې برطانیې پریکړه وکړه چې د سودان او مصر ترمنځ حدود وټاکي ترڅو د دواړو دولتونو ترمنځ حکومت او واک تقسیم کړي. پریکړه یې وکړه چې د عرضالبلد 22 درجې کرښه د دواړو دولتونو ترمنځ حدودي کرښه وي. وروسته معلومه شو چې دغه کرښه په دغه نښه شوې سیمه کې د اوسیدونکو لپاره مشکل جوړ کړی دی. دلته د البجا قبایل پراته دي. دغه قبایل په دې حدودي سیمه کې اوسیږي چې د حدود بلې غاړې ته یې زراعتي ځمکې او څړځایونه درلودل. نو ځکه دا غیر منطقي خبره وه چې په 2 برخو یې سره بیل کړي. له بلې خوا څخه د العبابده قبایل چې د مصر غاړې ته اوسېدل، هغوی هم د دې کرښې په واسطه 2 برخې شول. نو د همدې لپاره 3 کاله وروسته په 1902 میلادي کال کې یو ځل بیا د مصر او سودان ترمنځ دا کرښه په دې توګه رسم شوه. کلونه وروسته چې کله دواړو دولتونو له برطانیې څخه خپله ازادي واخیسته، نو مصر بیرته د 1899 کال رسم شوې حدودي کرښه ځان لپاره د دولت د رسمي کرښې په توګه اختیار کړه. په مقابل کې بیا سودان د 1902 میلادي کال حدودي کرښه د ځان لپاره رسمي کرښه انتخاب کړه. دې مسئلې ډېرې ستونزې پیدا کړې. لومړۍ ستونزه دا چې دغه ځمکه همداسې پاتې شوه او هیڅ دولت پرې اعتراف نه کوي، ځکه چې مصر په دغه کرښې باندې اعتراف کوي چې په دې سره دغه سیمه د مصر له حدودو څخه بهر راځي. همدارنګه سودان خپله رسمي کرښه دغه مني چې په دې سره هم دغه سیمه د سودان په حدودو کې نه راځي. نو په دې شکل سره دغه سیمه بې مالکه او بې خاونده پاتې شوې ده. یو دولت هم پرې اعتراف نه کوي، وایي زما نه ده. دوهمه ستونزه دغه سیمه ده چې د حلایبو مثلث په نامه یادیږي. دواړه هیوادونه د دې سیمې د ملکیت دعوه لري. د مصر او سودان ترمنځ لانجمنه سیمه ګڼل کیږي، خو اوس مهال د مصر تر واک لاندې ده. پر دې سیمې د لانجې او د بلې سیمې د نه اعتراف اساسي لامل دا دی چې لومړۍ سیمه د بحر په غاړه پرته ده، مختلفې ګټې ترې اخیستل کیدای شي. دوهمه سیمه یې وچه صحرا او دښته ده چې هیڅ شی پکې نشته. د لومړۍ سیمې مساحت 2060 کیلومتره مربع دی چې د بحرین مملکت 3 چنده مساحت سره برابر دی. په نظري ډول د بې مالکه ځمکې یا سیمې په موجودیت کې هر دولت، سازمان او یا شخص کولی شي چې دغه سیمه تر خپل تصرف لاندې راولي او خپل ملکیت اعلان کړي. په همدې حساب دغه امریکایي شخص دې سیمې ته سفر وکړ او دغه سیمه یې خپل دولت اعلان کړه. د شمالي سودان مملکت نوم یې ورته ورکړ او خپل ځان یې د دې سیمې پادشاه اعلان کړ. دا هر څه یې د دې لپاره وکړل ترڅو لور یې شهزادګۍ شي. نوموړي په مختلفو تلویزیوني مرکو او لیدونو کې څرګنده کړې ده چې د دې ټول پلان اصلي لامل یې لور وه. د هغې دا هیله او ارمان و چې رښتینې شهزادګۍ جوړه شي، نو د همدې لپاره یې دغه ګام اوچت کړ. په سیاسي لحاظ سره د دې امریکایي وګړي دغه ادعا سمه نه ده، ځکه چې د نوي دولت د جوړېدو لپاره ډېری شرطونه دي چې باید پوره شي. مهم شرطونه یې د حکومت موجودیت او په اقلیم کې دایمي اوسیدونکي دي چې دا دواړه شرطونه د دې دولت لپاره دلته نه لیدل کیږي. راځئ چې دوهمې ځمکې ته راشو. دغه سیمه د سربیا او کرواتیا دولتونو ترمنځ موقعیت لري. مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې موافقه شوې وه چې حدودي کرښه به د دانوب هغه سیند وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بهیږي. خو د وخت په تېرېدو سره د دې سیند مسیر تغییر وخوړ چې له امله یې نوې ځمکې جوړې شوې. د مسلې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفت پیدا شو. کرواتیا وویل چې د دوی لپاره هغه پخوانۍ کرښه حدودي کرښه ده او یوازې همغه کرښه په رسمیت پیژني.
خو په مقابل کې سربیا وایي چې دوی د سین نوې مسیر د حدودو په حیث رسمیت پیژني. د مسئلې لکه د مخکینی مثال په څیر دوه ستونزې منځته راوړي. لومړی ستونزه داسې سیمې دي چې دواړه هیوادونه یې خپل ملکیت ګڼي او پرې په جګړه اخته دي. اوسمهال دا سیمې د سربیا د دولت تر ولکې لاندې دي. دوهمه ستونزه بیا داسې سیمې دي چې دواړه هیوادونه پرې اعتراف نه کوي او خپل ملکیت یې نه ګڼي. په دې ځای کې څلور داسې سیمې دي چې یو یې هم په رسمیت خپل ځمکه نه ګڼي. درې ځمکې یې کم مساحت درلودونکي دي چې د یادولو نه دي او څلورمه ځمکه یې 7 کیلومتره مربع مساحت لري. لکه د تیر مثال په شان دلته هم یو کس دغه بې خاوند سیمه خپل دولت اعلان کړه او د لیبرلینډ جمهوریت نوم یې پرې کېښود. کېدای شي تاسو یې دغه نوم له رسنیو هم اورېدلی وي. البته چې د رسمي دولت په څیر کوم چا په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه چې د دولت د رامنځته کېدو شرطونه یې نه دي پوره کړي چې مهم شرطونه یې د حکومت او د دایمي اوسیدونکو موجودیت دی. خو په ټوله نړۍ کې فقط یو طرف په دې سیمې باندې د دولت په حیث اعتراف کړی دی چې هغه د شمالي سودان مملکت دی چې مخکې مو ترې یادونه وکړه. د شمالي سودان په نوم مملکت په اساس د یو اعلان په خپرولو سره د لیبرلینډ جمهوریت په رسمیت پیژندلی او د مستقل دولت یاد کړی دی. لکه څنګه چې دغه سیمه د تیرې سیمې په څیر صحرا او دښته نه ده او آبادي پکې کېدای شي، نو د دې سیمې خاوند او یا په نوم د دولت مؤسس په انټرنیټ کې د خپل دولت د جوړولو لپاره د مرستې راټولولو کمپاین په لار واچوه. نوموړي په مختلفو تلویزیوني مرکو کې ویلي دي چې تر اوسه پورې په سلګونو زره ډالر ورته د خلکو لخوا رسیدلي دي. له دې وروسته یې د نړۍ په کچه انجینرانو ته یو اعلان خپور کړ ترڅو د دې سیمې د زیربناو د جوړولو لپاره ورته نقشه او پلان ډیزاین کړي. په لسګونو ډیزاینونه ورته د نړۍ له مختلفو برخو رسیدلي دي. تیر کال یو پکې د ګټونکي په توګه اعلان کړ چې په نږدې راتلونکي کې به پرې کار پیل کړي. په وروستیو کې د هغه کسانو لپاره د هرکلي اعلان هم خپور کړی دی چې غواړي د دې دولت تابعیت ترلاسه کړي. اعلان یې وکړ چې تر اوسه پورې ورته له 400,000 زیاتو خلکو د تابعیت غوښتنلیکونه رسیدلي دي. درېیمه او وروستۍ ځمکه د انټارکټیکا لویه وچه ده چې جنوبي منجمده لویه وچه هم بلل کیږي. تر اوسه پورې 7 دولتونه په دې لویه وچه کې ځینې برخې خپل ملکیت بولي چې هغه انګلستان، ناروې، استرالیا، فرانسه، نیوزیلند، چیلي او ارجنټاین دي. د یوې برخې په سر د 2 دولتونو ترمنځ مخالفتونه او یا جګړې رامنځته شوي، لکه په دې برخه کې. له همدې امله دا دولتونه د دې اختلاف د منځه وړلو لپاره د یوې حل لارې په لټه کې شول چې بالاخره په 1959 میلادي کال کې د انټارکټیکا لویې وچې تړون باندې موافقه وکړه. د دې تړون مادې وایي چې باید د دې دولتونو ترمنځ په یوې برخې د اختلاف او جګړې ودرول شي او نور به هیڅ دولت ته اجازه ورنکړی شي چې د دې لویې وچې نورې برخې خپل ملکیت اعلان کړي. ټول به یو ملکیت وي، په دې معنی چې د جنوبي منجمد لویې وچې یا انټارکټیکا په تړون کې ټول غړي هیوادونه د حق لري چې د علمي څېړنو او سولهییزو اهدافو لپاره د انټارکټیکا له ځمکې څخه ګټه واخلي او همدارنګه د هغه دولتونو ملکیت دې هم ومنل شي چې له دې تړونه مخکې یې ځینې برخې خپل ملکیت اعلان کړي وي، چې په دې مادې سره بیا هم ځینې برخې بې خاوند او بې مالکه پاتې کیږي. اوسمهال د انټارکټیکا په تړون کې 53 هیوادونه غړیتوب لري. په نظري ډول ویلی شو چې هر غړی هیواد کولی شي چې دغه پاتې سیمې خپل ملکیت اعلان کړي. نه یوازې دولتونه بلکې هر سړی کولی شي چې خپل ملکیت اعلان کړي. خو د انټارکټیکا وضعیت او د هوا حالت به د دې کار لپاره مناسبه نه وي. د نړۍ تر ټولو ټیټه درجه هم په دې قاره او په ځانګړي ډول په دې برخه کې ثبت شوې ده چې هغه د 0 لاندې -9 درجې ثبت شوې ده. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتله. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو د لایک بټن کېکاږئ او د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې یوې معلوماتي ویډیو مو په لوی الله سپارم. د الله پامان.